فمن زحزح عن النار وادخل الجنه نو څوک چې د جهنم نه واوړېدو او ننوتو جنت ته. دې ته ګوره سوچ کوئ دې خبرې ته. الله دا ونه وي چې څوک جنت ته ننوتو، دا خبره ډایرک وکړه؟ نه، څه وایي؟ فمن زحزح عن النار، نو څوک چې واوړېدو د جهنم نه وادخل الجنه، و جنت ته ننوت. په دې کې ډېر یو فایده، ناشنا فایده هغه ده، دی په دې داسې ویلي دي ځکه چې جنت ته بله لار نشتي. جنت ته چې کومه لار تللې ده هغه په جهنم له پاسه تللې ده. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه، نو په دې جهنم چې تیر شوي نو جنت ته به دننه ځي، بله لار نشتي. دغه یوه لار ده، وادخل الجنه فقد فاز. دې سړي وګټله، خو دا ګټه داسې ناشنا ګټه ده. بیا الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې، د دې دپاره مې دا آیت تاسو ته وویل. الله څه وایي؟ وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور، او نه دی ژوند د دنیا مګر د دوکې سامان دی. نه دی ژوند د دنیا مګر یو دوکه ده، یو لوبه ده چې یو سړی د خپل ژوند ګینټه خو غټه خبره، منټ ګرنټي چاله نشي ورکولی. نو دا ژوند خو دوکه شو نو. موږ ځان په زور دوکه کړی، څه کې لږه کور جوړوم، او څه کې لږه زه خو مال جمع کوم، او څه کې زه جیدادونه علمه، او څه کې زه دا کاروبار سټاټوم، او زه دا کوم، او زه به بیا دا کوم. او عجیبه دا ده چې بیا دا وایي چې د نن نه 20 کاله بعد به بیا دی، او 50 کاله بعد به بیا دی. دا ډېر ساده سړی دی، او د ده په دې دماغو باندې او په دې عقل باندې افسوس انسان له ورشي چې په دې ژوند کې هم د یو سړي دومره اوږده اوږده امیدونه نشته. ځکه دا خبره یاد ساتئ او دا نصیحت یاد ساتئ مخکې د دې نه چې دا مرګ راشي او د دوکې دا ژوند او دا لوبې او دا ټوغه چې کوم روانه ده چې دا ختمه شي. ګوره لوبو ته الله به دې ویلې ده لهو ولعب. ماشومانان به تاسو خیال کړئ لوبې کوي، روزي ټول یو ځای شي، د خټو نه کورونه جوړوي او لوښي جوړوي، یو شی او بل شي. یو ته مور پلار اواز وکړي راځئ کور ته د ماښام ته نږدې، نو دوی دغه هر څه ته ورکړي او ننوځي کورونو ته. زموږ د ژوند هم دقه شان دی، خو لوبه شوه که نه. هغوی لوبه کوله څه وخته پورې، एकदम پې اواز وشو وایي راځئ کور ته دننه هغه هر څه یې ختم کړو. دا شان زما او ستا د ژوند دی. دا کوم کورونه چې موږ جوړوو دا هماغه شان کورونه دي کوم چې ماشومانان د خټو نه جوړوي، او دا څه چې موږ کوو دا هماغه لوبې دي کوم چې د ماشومانان کوي، د خټو نه یو شی جوړوي بل شی بیا په اخره کې وران کړي. یا د دې داسې مثال واله د ژوند بل ښایسته مثال به درکړم. لکه یو سړی د دریاب په غاړه باندې لیکل کوي او نقشه وباسي، هسې ټایم پاس کوي، بیا روان شي لاړ شي، څه وخت بعد د اوبو د چپه راشي هغه هر څه وله ختم کړي. دغه شان د ژوند دی. کله به د اوبو چپه راځي او د ژوند به ختمېږي، د دې هېڅ پته نه لګي. دا حدیث یاد ساتئ، یو ناشنا حدیث ته وایم په سنن ترمذي کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، وایي بادروا بالاعمال سبعا. د 7 خبرو نه مخکې او د 7 قسمه حالاتو راتلو نه مخکې نیک اعمال وکړئ. د نصیحت یاد ساتئ، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه د خپل ځان نه یم لګیا، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ده. وایي د 7 قسمه حالاتو راتلو نه مخکې نیک اعمال وکړئ. 7 خبرې دي چې دا رالي بیا به یې نشي کولی او اوس یې کولی شي. او 7 خبرې کمې دي یاد یې کوي. هل تنتظرون الا فقرا منسیا،
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو چې دا نیک اعمال نه کوئ او دا دینداري نه کوئ او عبادتونو کې م شوق نشتی، نو ستاسو څه خیال دی؟ تاسو ګوره هغه غریبۍ ته په انتظار یئ چې د انسان نه هر شی هیر کړي. په دغه غریبۍ کې به څه کېږي؟ نه کېږي. یو دا خبره شو. د غریبۍ د راتلو نه مخکې هغه غریبي چې د انسان نه هر څه هیر کړي او بس دغه سوچي چې څنګه به ما ته د یوه نوڼۍ میلاویږي چې زه یې وخورم. د دې حالاتو راتلو نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا دینداري وکئ، دا نیک اعمال وکئ. دویم او غینا مطغیه، تاسو ګوره په انتظار ناستئ هغه مالدارۍ ته چې په انسان کې سرکشي پیدا کړي او انسان د حد نه واوړي، نو بیا به دینداري وکړي. خیال م کړی ده اکثر چې ډېر مالداری نو دی بېدینه. دې ته خیال دی که نه دی؟ دی چې دا بېدینه شوی دا د دې ډېرې مالدارۍ د لاسه. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. الله وایي انسان کې سرکشي پیدا کېږي چې کله ځان کې مالداري ویني. د مالداري لږ خلک دي د الله نیکان بندګان دي چې دې مالدارۍ کې نه ګډوډ کېږي. نور داسې ډېر دي چې هغه د دې مالدارۍ د لاسه سرکشه شي، مالدارۍ د لاسه جومات ته نه ځي، مالدارۍ د لاسه دینداري او د دین نه ځان لرې ساتي. دا دوه شوې. درېیمه او مرضا مفسده، او یا که تاسو د هغه بیمارۍ په انتظار کې یئ چې هغه د انسان د جسم ختم کړي ټول. که دې ته په انتظار ناستئ چې بیماري به راباندې راشي او بیا به د الله بندګي وکړو، نو بیماریانو کې خو د الله بندګي نه کېږي. چې ستا هډوکي کار پرېږدي، ستا بدن کمزوری شي، په تا بیماري راشي، داسې بیماري چې په کټ کې دې سملی، په تولایي کې دي، هغې د لاسه خلک ورواچوي، نو ته به بیا د څه شي دینداري وکړي. درې خبرې شوې. څلورمه او هرما مفنده، یا خو تاسو د هغه بوډاوالي په انتظار یئ چې د انسان دماغ پکې ګډوډ شي چې بیا به دینداري کوو. نو په هغه وخت کې بیا څوک چې دینداري کولی شي؟ هېڅ نشي کولی. چې بوډای شي او هډوکي کمزوري شي او نظر یې ختم شي او بیا داسې عمر ته پکې ورسي، والله دې ته موږ ساتي چې د انسان دماغ ګډوډ شي، نو هغه بیا پیژني نه چې الله څوک دی، د الله پیغمبر څوک دی، نو هغه به څه په دین باندې عمل وکړي. څو خبرې شوې؟ څلور. پنځمه او موتا مجهزه، یا خو تاسو په انتظار یې د مرګ ته ناست یئ چې د مرګ اواز وشي، بیا به د الله عبادت شروع کړم. مرګ نه بعد څنګه د الله عبادت کوي؟ دا خو د یو حقیقت دی سبحان الله په دې حدیث کې ناشنا. موږ دې مرګ ته په انتظار یو. لکه شروع که د الله د دینداري، شروع که د عبادت، شروع که د اعمال. نه لږ صبر لږ صبر نه لږ صبر، خو مطلب دا شو چې دی په انتظار ناست دی، نو دغې ته چې مرګ راشي د مرګ خو څه پته نه لګي. څو خبرې شوې؟ پنځه. نو شپږمه او دجال. تاسو ګوره دجال ته په انتظار ناستئ چې دجال د فتنه راشي، بیا به زه دینداري کومه، نو فشر غایب ینتظر. دا خو لوی شر دی چې تاسو په انتظار کې ناستئ. وما او الساعه، یا خو ناستئ په دې انتظار کې چې کله قیامت راشي بیا به په دین باندې عمل شروع کړو. قیامت ته په انتظار. پیغمبر صلی الله علیه وسلم واوره والساعة ادهى وامر. نو د قیامت خبره خو به ډېره ترخه ده او خو ډېره زوروره ده، هغې کې خو به څوک اعمال نشي کولی. نصیحت دی تاسو ته چې دا اووه خبرې تاسو په دې حدیث کې واورېدې، د دې د راتلو نه مخکې په دې اووه کې چې هره خبره راشي،
د هغې نه مخکې د موقع او د فرصت د یو غنیمت وګڼئ کوشش شروع کوئ د نن نه کومه کوتاهي چې ستا په اعمالو کې ده هغه کوتاهي چې ته د نن نه ختمه